نامه ډاکټر عزیز الله افریدي دو او زه په ډوګرا هډ کوارټر هاسپټل کې چې کوم دی د میډیکل سپیشلیست په توګه باندې کور کوم. په 2017 کې مې د انټرنل میډیسن کې د کنګ ایډورډ میډیکل یونیورسيټي لاهور نه په انټرنل میډیسن کې سپیشلایزیشن کړی دی او په مختلفو ځایونو سټیشنونو کې هم ډیوټي کړې ده. نن سبا زه په سرکوري ډیوټي نه پس په سیکنډ ټایم کې 2:30 بجې ډیلی زه دلته کېنم او د اتوار په ورځ چې کوم دی د سبوی د اوته نیمو بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو پورې زه پرایویټ مریضان ګورم. د مینار چوک او شیخانو زوړ روډ چې کوم دی په دا باندې الشفا مارکیټ دی، په دا کې مې کلینیک دی. خپلو علاقې د مریضانو د پوره سروسز ورکوو او کوشش هم دا دی چې موږ د علاقې کم غریب خلک دي او بیکورډ خلک دي، بېوسه خلک دي، دغه لا په خپله علاقه کې مناسب تشخیصي او د علاج سهولیات میسر شي او دغه لا مختلفې بیمارۍ وړې بیمارۍ وي او د هغو د وجې نه خلک ډېر په تکلیف کې وي او هغې وجه دا وي چې صحیح تشخیص ونه شي. په مختلفو ځایونو کې مریضان چې کم دي په مختلفو نومو باندې مسګایډ شوي وي. دا موږ بدقسمتي ده چې د غاټې تبې په نومه باندې مریضانو ډېر استحصال روان دی او ټیسټ ورته کېږي او ډریپ پوستن ورته لاګي او مریض څي او 2-3 ورځې تېرېږي او په منځ کې بیا ارڅي او بیا ټیسټ کېږي او بیا ستنې او ډراپونه لاګي او دا سلسله لا متناهي سلسله ده او جاري وي او دغه سره مریض لا مالي او جاني او د هر قسم چې کوم دی نقصان دی او د علاج او د هغه چې کوم دی د تشفی داره کې نه لګي. نو موږ کوشش کوو چې دغو مریضانو صحیح تشخیص وشي او په کمو پیسو کمه خرچه کې علاج وشي. زما سلیمان نوم دی، زه شیخان راغلی یم. زما خپل اول د معدې مسله وه، ډېر علاج مې وکړو، هغې سره زما څه فرق نه و شوی. بیا عزالله ډاکټر صاحب نښه پته چا راکړه، دله راغلم، دسه زما مسله مکمل حل شوې ده، ښه شوی یم ورسره. هغې نه پس چې کوم دی زموږ د کور د خاندان چې کوم مریضان دي راځي، څه مسلې وي ټول ښه کېږي. زما خپله درته مور ده فالج والې وه، دلته کې اوس مې راوستې مکمل ریډي شوې ده انشاءالله. اوس په خپله ګرځي، لاسونو خپل کار نه کولو، شکر دی ښه شوې ده. څونه خلک دي راځي دنه علاج کوي، تر اوسه پورې چا دا نه دي ویلي چې زه نه یم ښه شوی. اول ښه ګرځېدلي یو، ښه د هغه له زیاته ډاکټرانو پسې هم تللي یو، د هغه څه فرق مرق نه دی شوی. او دلته کې دا عزالله ډاکټر صاحب یې د له زو رازونو شکر د فرق ورسره کېږي ښه مزېدار. جون محمد رو او مو میډیکل فیکلټی نه پیتالوژي ډیپلوما کړی، اوس مې بي اس راوندې سرحدي یونیورسيټي. دا موږ لیبرای پاک خبر هیلث سنټر باندې منابع راي موږ سره دلته مختلف قسمه ټیسټونه کېږي. دا موږ سره مایکروسکوپ باندې چې کوم ټیسټونه کېږي په باندې موږ سره سیمن یوریناري او سټولاري باندې ټیسټونه کوو. دا موږ سره هیماتولوژي او په هیماتولوژي باندې موږ سی بي سي کوو. په سی بي سي کې موږ ډبلیو بي سي پلیټلیټ ار بي سي سپینا وینا او سرا وینا دا کوو. او دا موږ سره بایوکیمستري کې موږ سره ریفتیز الفتیز یو ټي جي کولېسترول دا پې کوو، ار بي اس شوګر ټیسټ دا پې کوو. او دا موږ سره هارمون والا ماشین دی، په دا باندې موږ سپیشل کیسونه کوو، ټي اف ټي کې کوو، ویټامین ډي کې کوو، ایچ بي اس ایچ سی بایلایزر کې کوو. چې کوم مریض هم راشي هغې بنیادي چې کوم ډېر انتهایي ضروري ټیسټونه وي، یو یا 2 ټیسټ ورته وکړو او د هغې د ریزلټ په رڼا کې چې څه علاج ورته ضروري وي هغه ورته وکړو. بعضې مریض داسې وي چې په 15 ورځو علاج یې لاګي، په 15 ورځو کې الله ښه کړي. بعضې بیمارۍ داسې وي تو څه خلک پوهېږو چې کوم بلډ پریشر شوګر بیماري د فرض کا نو هغه جاري علاج غواړي. بل د موږ په علاقه کې په دغو قبایلو خلکو باندې ډېر اپریشنز او ډېر بد حالات امن او امان صورتحال پې خراب تېر شوی دی. بل دا چې کورونه ورونه یې ټول جوړ شوي دي، ویرون شوي دي، کورونه یې نشته، نو مالي حالت ډېر کمزوری دی. او دغې وجې نه موږ اکثر آبادي چې کوم دو د ذهني بیمارو شکار شوي دو او هغه دغو بیمارو لا په مختلفو نومو باندې خلک وایي چې یاره غاټه تبه دی دو، ملیریا دی دو، هډوکي تبه دی دو
او غریبانان مس ګایډ کیږي او هغه مس ډایګنوزډ وي او غلط علاج کیږي. نو دغه وجه نه خلکو له ډېر سفرینګ وي. نو موږ کوشش کوو چې مریض صحیح تشخیص وشي او صحیح د بیمارۍ او تشخیص مطابق علاج وشي. او بل همیشه موږ دا کوشش وي چونکې موږ په خپل علاقې د اقتصادي او مالی حالاتو نه خلکو خبر یو، نو دا کوشش وي چې په کم نه کم خرچه کې مریض هغه دوی موږ استعمال کو چې ګرون هم نه وي او هغه کور هم کوي او الله پاک مریض په ښه کړي او په کم نه کم خرچه کې د مریض صحیح علاج وشي. ما حضرت عمر دو زه چیروډ ناروغه یم ډاکټر صاحب له ډاکټر عزیز الله صاحب له په پړه کې راځي. زه د نه مخکې ډېرو ډاکټرانو له تللی یم خو مو څه مسله وه د معدې مکمل دا زه یم خوږېدلی د خټې سره. نو بس ټیسټونه بین له وکړل، الټراساونډ بین له وکړل او څه مسله هم دکې نشته. باقاعده دوایي بین وکړه 15-16 روپو خو استعمال به کړل څه فرق به محسوس نه کړ. بیا له دا ډاکټر صاحب چا وخله زه دغه له راغلم. زه دغه له راغلم نو دغه ټولو نه پهله ما له ټیسټ وکړ. زه ټیسټ یې وکړله، هغه یې معلوم کړه چې هغه معدې جراثیم دي. نو ما له 11 ورځې دوایي وکړه. 11 ورځو کې ما دومره فرق محسوس کړ چې ما مخکې هېڅ کار هم نه شوه کولی، نه مزدوري کولی شوه، نه ما ډیوټي کولی شوه. دومره فرق ما محسوس کړه چې زه اوس الحمدلله هر قسم له دروند کار وي، وزن کار وي، کولی شم. شکر دی او ډېر بهتر محسوس کوم. زه به نورو خلکو لاندې مشوره ورکوم چې تاسو څه قسم ته مسله وي ډاکټر عزیز الله صاحب له راشو په پړه کې رای. ډېر بهترین ډاکټر دی، ریټ یې مناسب دی، څه زیاتی هم نه کوي، فضول دوایي نه در کوي. ستاسې چټي پانډې له جوړې کړي منبی به تاسو له 11 ورځې دوایي دیر کړي. که تو څه فرق محسوس کړه ته به راشئ، څه فرق ته محسوس کړه خو را به شي، څه فرق ته محسوس نه کوم له را به شي. شکایت به وکړي چې ډاکټر صاحب زه نه یم ښه شوی، تله به دوایي چینج کړي.